طالبانو سره چې په افراطي ډلو کې چې په اوس وخت کې سرلاري طالبان دي، په دې کې پښتانه ډېر طبیعي ده چې دوی کوم سیمو ته تلل، نو خو هماغه د پښتانو یو څه هرکلی به شوی او د ډېرو خلکو هرکلی کړی. ولې په دې کې هم شک نشته چې په بدخشان کې هم ډېر تود هرکلی د دوی وشو، په دې کې هم شک نشته چې په فراه کې هم ډېر تود هرکلی وشو، په دې کې هم شک نشته چې په هرات کې ډېر تود هرکلی وشو. زموږ ډېر لوی لوی رهبران هملته ورته تسلیم شول، په ګونډو شول. په دې کې هم شک نشته چې مثلا په دایکنډي کې خلکو ورته هرکلی وکړو، ګلان یې پرې وشیندل. یعنې دا په دې معنا نه ده چې ګواکې طالب پښتون دی نو په ننګرهار کې دی ډېر هرکلی شوی وي. ننګرهار وروستنی ولایت چې سقوط شو د یکشنبې په ورځ، د سقوط په ورځ. ولې له دې وړاندې په هغه ولایتونو کې چې هلته هېڅ پښتون نه اوسېده، ولې طالب هلته ته خلکو ورباندې ګلونه شیندل. په داسې ولایتونو کې چې دغه د پښتون او تاجکو د هزاره بحث ډېر لوی جنجالونه راپورته کړي. ولې طالب چې هلته تللی دی، هلته هغوی هرکلی ورته کړی، په سړکونو ورته ولاړ و، چکچکې ورته ویلې چې بخیر راغلی، ستړي مه شئ. دا په دې معنا چې په ټولو اقوامو کې یا د افغانستان په ټولو ولایاتو کې چې هر څومره اوسېدونکي په دې کې افراطي ډلې شته، په دې کې افراطګرایان شته. دا یوازې باید په پښتنو ډېر ونه تړو چې ګواکې طالبان پښتانه راغله ډېرې چکچکې ورته وویلې. خو هماغه ولایتونه چې پښتانه پکې اوسېدل هغه تر ټولو وروسته سقوط شو. هماغه پوستې او کلوردوګانې چې پښتانه عسکر پکې ډېر وو، که څه هم په ټولو کې ډېر پښتانه وولې، هغه ډېر وروسته سقوط شو، مګر نور مخکې لاړل. زه تاسو یو مثال د هرات وایم. تاسې اوس زه ډېره بخښنه غواړم چې زه دا خبره کوم، ولې د اذهانو د روښانه کولو لپاره باید دا ووایم. امیر صاحب اسماعیل خان څوک و؟ ولې تسلیم شو؟ والي چې ډګر جنرال و، هغه ولې تسلیم شو؟ د ملي امنیت رئیس چې تورن جنرال و، هغه ولې تسلیم شو؟ د قلوردو قماندان ولې تسلیم شو؟ یعنی دا په دې معنا نه ده چې موږ دې ووایو چې فلانی پښتون دی زر تسلیم شو، تاجک چې پښتون نو هغه زر تسلیم نشو، یا په هر ډول. مسأله د افراطګرایي او د روښانګرایي ده. افراطګرایان په هرات کې هم شته. تاسې د هرات کې د جامع مسجد ملا چې بیا ووژل شو، تاسې د هغه خبرې مې اورېدلې وي چې په منبر به ناستو څه ډول خبرې کولې، او به ویلې چې دغه عسکر ووژنئ، ښځه یې تاسو سره واده. یعنې افراطګرایان په هرې سیمې کې وو. افراطګرایي د یو قوم تولید نه دی چې یوازې په یوه قوم کې دي وي، نه. افراطګرایان په تاجک کې هم شته، په هزاره کې هم شته دی، په پښتون کې هم شته، په ټولو کې شته دی، او په ټولو ولایتونو کې هرکلی شوی دی. موږ دا ټول لیدلي، په خپلو سترګو مې لیدلي، د سقوط تر اخره ورځه پورې عملته هم ټول راته معلوم شي چې چا څه ډول وکړل او څنګه مخته لاړل. خو راځئ چې صفونه سره جدا کړو. صفونه په اقوامو سره نه جدا کوو، صف به په فکر سره جدا کوو. څوک افراطي فکر کوي، هغه طالبي ډول فکر کوي. څوک د افغانستان لپاره روښانه راتلونکی غواړي، څوک روشن فکر دی. هغه که تاجیک وي که ازبک وي، د دوی صف به بیل وي، د هغوی به سره بیل وي. مننه. تشکر آقای محبوب. آقای وطندار بفرمایید نظر یا پرسش اگر دارید. سلام برسه دوستا به همه کسانی که در روم هستن. صحبت های بسیار جالب و آموزنده هست، ولی به هر صورت من فکر میکنم که کلا یک کمی گمراه کننده است، به خاطر از اینکه ببینید در بین طالب از همه جا هست، یعنی از منطقه، از بیرون از افغانستان، ولی این ضرورتا طالب را تاجیکستانی، ازبکستانی، پاکستانی و یا ایرانی نمیسازه، گرچه از این کشورها هم در صف طالب هست. طالب در نهایت یک پدیده افغانی هست. چرا؟ چون بالاخره اون کلیت طالب ریشهش در افغانستان است. ما میگوییم که اگر ما این رقم روی کرد به سمت طالب داشته باشیم که طالب را یک پدیده استخباراتی ببینیم، یک پدیده بادآورده بدانیم که از یک جای پیدا شده که هیچ کس معلوم نیست که بفهمه که از کجا آمده، ما هیچ کاری نمیتونیم به خاطر از اینکه از این بنبست بیرون شویم. ما طالب را باید واقع بینانه طرفش نگاه کنیم. طالب ریشه در افغانستان داره، ریشه در درون فرهنگ افغانستان داره و یک پدیده شدیداً افغانی هسته. یعنی من باور دارم که نسبت به هر جریان سیاسی دیگه طالب در افغانستان طرفدار داره، هم در درون پشتون ها
و هم در درون غیر پشتونها. اما در درون غیر پشتونها نسبتا ضعیفتر هسته، ولی در درون جامعه پشتون بسیار نفوذ داره، بسیار طرفدار داره و طالب روی هم رفته به نظر من در نهایت نمیتونه که